طالب العلمانو ورونو د طالب العلمانو پلارانو دا یو څو مختصر نصیحتونه دي او ان شاء الله تعالی د زړه نه ویم الله نه دا سوال دی چې اثر پکې واچي د مدرسو داخلي د خو په دې اصولو به ورځي. اوله خبره دا ده چې په ځان کې د علم شوق پیدا کړي، د پیسو شوق مه کوئ، بلا ضرورت حلقو کې مه ځئ، غریبه زندگی تیروئ چې 24 घंटे سبق ته اوزګارې وئ او عیش و عشرت مه کوئ ځکه غریبه زندگی په لږو پیسو تیریږي او د شهوتونو زندگی دا په کروڑونو نه پوره کیږي. زمونږ زیات مشکلات زمونږ د شهواتو د لاسه دي ځکه حاجت په لږو پیسو کیږي او شهوتونه په ډېرو پیسو نه پوره کیږي. نو طالبای کې غریبي کوي، سړی چې د پیسو شوقي شي بیا ډېر تعلقات ساتي، کله یو صاحب ته وایي السلام علیکم، کله بل صاحب ته وایي، سبقونه ته ټول قضایي. نو ملګرو علم ښه شی دی خو په غریبۍ میلاویږي او چې پیسې د سره لګوئ خو چې نه الله ته صبر کوئ او غریبه جامه کوئ، غریبه خرچه کوئ، د خلکو سره سیالي مه کوئ د چا سره به ډېرې پیسې او د چا سره لږ. دویم زما طالب العلمانو ورونو چې سبق ته ځئ ځان کې اخلاص پیدا کوئ ځکه چې ځینې عمل ډېر لوی خو شیطان د سړي نیت خراب کړي. نو ځکه حدیث کې دا راځي انما الاعمال بالنیات چې ګوره دار و مدار د اعمالو چې دا په نیتونو ده. او ای زما ورونو د هغه خلکو صح عذابونه دي، صح وعیدونه دي چې د هغې نیت خراب دي. مسلم کې یو حدیث دی و امیر معاویه چې به واورېدو نو په زنګانانو به کته شو وبه ژړل چې اول جهنم په یو څو کسانو ګرمیږي، په هغې کې یو ریاکاره عالم ده او ریاکاره قاري دی. د شهرت شوق مه کوئ، موږ دې ورک یو خو چې الله دې موږ د جهنم نه بچ کړي. هېڅوک دې موږ نه پېژني خو چې په موږ دا آواز وشي چې پلانی زوی د پلاني دا جنتي دی، دا زموږ ارمان دی او موږ دې ورک یو په دوړو کې خو چې د جهنم نه بچ شو جنت زموږ نصیب شي. د علم مقصد دا دی چې الله د نه راضي شي او د نورو بندگانو اصلاح کې د هغو خیرخواهي کې لکه څنګه چې پیغمبرانو کړي. د حدیث کې دا راځي هغه انسان چې د دې دپاره علم کوي چې د علماو سره مقابله وکړي او د قمقلانو سره جګړې وکړي او د خلکو مخونه ځان ته واړوي چې مالداران دا وپېژني او غټ خلک دا وپېژني او غټو غټو خلکو تعلق د ده سره نو ګوره دا جنت ته نه شي تللی ځکه دا علم د دنیا دپاره کې د آخرت دپاره نه کوي. نو ملګرو په دې ډېر دلایل دي خو ځان ته هم دا ویم تاسو ته هم دا ویم چې ګوره علم ښه شی دی خو د الله رضا دپاره دعا کوئ چې الله موږ کې اخلاص پیدا کوي. په نیمه شپه کې فریادونه کوئ چې یا زمونږ ربه په تمام اعمالو کې په طلب د علم کې زمونږ نیت صحیح کړي. بل درخواستنه دا دی چې یا زما ملګرو دعوت کوئ. دعوت دې ته نه وایي چې سړي د غټ کسان ناست دي، دام دعوت دی چې ملګري ته وایي پنسي اوچتې کا، دام دعوت دی چې خلک کرکټ کې د مانځه ټیم یې ته وایي کرکټیانو جمع لځئ الله نه ویرېږئ. دام دعوت دی چې ته د مدرسو داخلي دي او خپل بچي د قرآن حلقه کې داخل کړي ځکه د الله دین ته ډېر زیات مشکلات دي او زمونږ مسلمانانو نه ډېرو فتنو ته مخامخ دي او موږ ډېر زیات بېغوره یو. زمونږ دعوت کې زمونږ د ګناهونو د لاسه اثر کم شوی دی. الله دې زمونږ ګناهونه معاف کړي. خدا زمونږ ورونه دي او تاسو وګورئ چې څه مشکلات شروع دي، ګناهونه څومره زیات دي، بالماضي څومره زیات شوې ده. نوره تاسو ته پته ده هره ګناه عروج کې روانه ده. طالب العلمان ورونو بل وصیت ده دا دی چې په مدارسو کې ښایسته اخلاق چلوئ، کمره کې په مدرسه کې د استاذ په حلقه کې چې کله واپس شي کور کې جماعت کې ځکه د مؤمن لوی صفت دا ده چې د اخلاق به ښایسته وي او طالب العلمانو جګړې ونه کوي، بد اخلاقي ونه کوي ځکه بد اخلاقي د هیچا سره ښه نه ښکاري خو د صاحب علم سره بیخي ښه نه ښکاري. د ښایسته اخلاقو ډېر فضایل دي. الله تعالی دې زموږ خوی ښایسته کړي. حدیث کې دا راځي په تمامو مؤمنانو کې ښه مؤمن هغه دی چې خوی ښایسته وي او په تمامو مؤمنانو کې ښه سړی هغه دی چې کور کې د ښځو د بچو سره ښه. خبرې ته پام کوه، صحیح ده؟ اخلاق په هر ځای کې دي خو په کور کې او دا ګوره زمونږ کمزورتیا ده
چې موږ بار ډیر ښه یو، کور کې بغیر د کنځلو د جګړو نه زموږ بل کار نشته. نو زموږ نبي دا ویلي دی الله تعالی دې زموږ مدد وکړي. ښه سړی هغه دی چې کور کې ښه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت کې کله تلې شروع شي نو ټولو نه درنه تله به د هغه چا چې د چا خوی ښایسته وي. نو ملګرو غوسه کېږو به نه، او د سختې خبرې جواب به په نرمۍ سره ورکوو، خبرې به پستې پستې کوو، ځکه زیات بد اخلاقي د ژبې سره تعلق ساتي، او زیات ښایسته خوی چې دی نو دا د ژبې سره تعلق ساتي. زموږ مشهور امام ابن مبارک هغه د ښایسته خوی معنی کوي چې ښایسته خوی دی ته وایي چې طلاقة الوجه، چې د سړي مخ پراخی، د مینې محبت په انداز د مؤمنانو سره ملاویږي. دویم وبذل المعروف، چې د خلکو سره ښه کوي. څلورم وکف الاذى، چې چا د ضرر نه رسوي. او پنځم وان تحتمل ما یکون من الناس، چې خلک کومه زیاته خبرو کې برداشت پکې، د انتقام جذبه پکې نه. یا رب العالمین ته زموږ خوی ښایسته کړي. طالب العلمانو ورونو، یو بل اهمه خبره ده دا ده چې کله سبق ووایي نو د ښایسته استاد نه سبق ووایي چې دیندار عالمي او ښایسته اخلاق لري، ښایسته مونځ کوي. تاسو دا یاد ساتئ که نه چې د سوشل میډیا کې یو سړی دی وایي هغه مونځ نه کوي، د هغې ګاونډیان وایي چې دا فاسق مونځ نه کوي. د سفر ملګري ویل چې موږ په موټروی روان وو، موږ لمونځ کوه، دی بل ما زه ویل مونځ نه کوم. نو ای ملګرو د سوشل میډیا نه خپل دین مه زده کوئ، د هغه عالم نه دین زده کوئ چې ستاسو کلي کې 10 او 20 کاله ایستلی، چې موږ د ابۍ د ادا پیژنو، د مونځ پیژنو، د ماضي پیژنو، د کردار پیژنو، د دینداري موږ پیژنو. او تا په موبایل کې سره لیدل، موبایل کې خو تور مسپین ښکاري، دا داسې بې اعتباره اداره ده چې تور د لسپین کوي، د دې نه غټ دروغ بلي. زما ملګرو د موبایلو نه دین مه یادوئ. زمونږ عبدالله ابن مبارک او نور امامانو دا ویلي دي چې خلکو دین چې یادوئ نه هغه چا نه یادوئ چې پیژنئ چې اهل سنت والجماعت نه وي، ښه انسان وي، هر څوک د استاذۍ قابل نه وي، چې تمام مؤمنان شهادت ورکړي چې د احادیث لیکلي دي، د طالبي کړې ده، دا با عمله سړی دی. نو د موبایل نه څنګه دین یادې؟ موږ کله کله څه ویلی نه شو، چې سړی راته وایي موبایل کې یو سړي ویل چې پلانۍ کلمه 80 کرته ویوه. یا د الله بنده دا دروغ دی، اخیره زمانه ده، او دې موبایلو نه دین مه یادوه. هغه سړي نه یادوه چې موبایل کې د هغې بیان یې ته یې پېژنې چې دا یو ښه شیخ دی، پخوالی نه شم تللی. نو زما ملګرو چې کله کومه مدرسه کې داخله کوئ په خپل سر مه ځئ، د زړو استادانو نه تپوس کوئ، د کلي د عالم نه تپوس کوئ، د پلار سره مشوره کوئ. خبردار ګوره د مور او پلار د اجازت نه بغیر مدرسې ته به نه ځئ. ټیک د ما نم کمی شوی ده، خو زما د توبې الله دې معاف کړي. تاسو ته هم دا ویم چې توبې وباسئ. جهاد څومره لوی عمل دی، خو چې مجاهد جهاد لځي د پلار نه به تپوس کوي. زمونږ جهادونو کې برکتونه ځکه نشته چې دا مجاهدین په نوم مجاهدین دي، نور د الله او د رسول نه باغیان دي، ځکه جهادونه سر نه نیسي. بغیر د ظلم نه د جهاد په نوم ظلم کېږي. الله دې دې ظالمانو ته هدایت وکړي. نو زما طالب العلمانو ورونو چې کومه مدرسه کې داخله اخلي د پلار نه اجازت غواړي. دې ارمارۍ کې زما یو کتاب د سعودي عربستان یو عالم لیکلی دی، عالم قصه ده. یو سړی وایي سبق لته په زرګونو احادیثو ته یاد و، چې واپس راغی شی د زرګونو نه په سلګونو ولاړو. وایي ما ویل چې الله په طالبۍ کې علم زیاتېږي او زما کم شو. وایي د هغې وجه دا ده چې زه سبق لتم، مور او پلار مې ژړل چې بچیا دې کلي کې سبق موږ بوډاګانې ته چېرته ځې؟ په ژړا ژړا مې پرېښي و، د هغې د خفګان دا اثر و چې سبق مې ښه کته راغی. نو زما دا مطلب نه دی چې سبق وایي اصول وایي، بې اصوله کار مه کوئ. انشاءالله تعالی همت وکئ، خپل بچي مدرسو کې داخل کړئ. په کور کې چې یو عالم انشاءالله ښه دی، زموږ ټول کور ته به خیر راځي، د هدایت اوازونه به کېږي، دعوت کار به کېږي. الله دې زموږ طالب العلمانو له ښایسته ښایسته مدرسې نصیبې کړي. الله دې زموږ د مدرسو اقتصاد ښه کړي. الله دې دا ملک آباد لري، ځکه چې دا وران شي موږ به سبق چېرته ویو. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه.